قارون د حضرت موسی علیه السلام د اکا زوی و. ډیر مال او دولت ورسره و او دی د دې مال په نشه کې ډیر مست و. خو د دې دومره ډیر مال او دولت باوجود بیا هم ډیر حرص و او هر وخت به حضرت موسی علیه السلام ته د ضرر رسولو کوشش کوي. کله د زکات حکم راغی هلته هم د انکار اول وکړ او خپل قوم ته وویل چې موسی علیه السلام ستاسو څخه صرف په چل کې د مال اخلي. ملګرو یې ورته وویل چې ته زموږ مشر یې، ته چې څه حکم کوي موږ یې منو. قارون وویل چې زه به یو زناکاره ښځه د مال او دولت په زور په دې راضي کړم چې په حضرت موسی علیه السلام باندې به د زنا تهمت ولګوي. یعنی نو په خلکو کې به بره به بدنام سي، خلک به بیا د ده خبرو ته غوږ نه نیسي. نو د یوې زناکارې ښځې سره خبره وکړل چې کله د اختر په ورځ حضرت موسی علیه السلام د تورات احکام بیانوي نو ته به پرې تهمت ولګوي. هغې وویل چې صحیح ده. کله چې د اختر ورځ وه او حضرت موسی علیه السلام خپل قوم ته د تورات احکامات بیانول شروع کړل چې ای بني اسرائیلو که چا غلا وکړه نو موږ به یې لاس پرې کوو، او که چا زنا وکړله او شادي شده کس و نو موږ به یې رجم کوو. نو په دې کې قارون راولاړ سو او ویې ویل که دا کار تا کړی و نو بیا حضرت موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې زما هم همدغه حکم دی. قارون وویل چې بعضې خلک دا ګمان کوي چې تا دا کار د فلانکۍ ښځې سره کړی دی. چې کله هغه ښځه یې راویستل حضرت موسی علیه السلام ورته قسم ورکړ چې رښتیا ووایه او صحیح خبره بیان کړه. هغې هم برای اقرار شروع کړ چې ما ته قارون دومره مال دولت را کړی دی چې ته به په حضرت موسی علیه السلام باندې تهمت ولګوې، خو زه دا ګواهي ورکوم چې ته پاک او د الله رسول یې. د ما ته پیسې را کړې دي، د پیسو په واسطه راته وایي په دا پسې تهمت د الله په رسول باندې. حضرت موسی علیه السلام په سجده پریوت او الله جل جلاله ته په ژړا سو. الله تعالی ورته وحی وکړل مر الارض بما شئت فانها مطیعه لك. ای موسی ځمکې ته حکم وکړه چې څه ستا خوښه وي ځمکه به ستا تابعداري کوي. نو حضرت موسی علیه السلام ځمکې ته حکم وکړ یا ارض خذیهم، ځمکې دوی او د ده ملګري ونیسه. نو ځمکې ټول لاندې کړل تر دې چې د ځنګلونو پورې ډوب سوه. قارون او د ده ملګرو حضرت موسی علیه السلام ته سوال او زاری شروع کړه چې موږ معاف کړه، او قسمونه یې کول چې بیا به هیڅکله داسې نه کوو. حضرت موسی علیه السلام معاف نه کړه. حضرت موسی علیه السلام په دویمه پیره ځمکې ته حکم وکړ خذیهم، دوی ټول ونیسه. نو ځمکې تر نیمایي بدنو پورې داسې په ځمکه کې ډوب کړل. دوی بیا سوال او زاری شروع کړې. حضرت موسی علیه السلام معاف نه کړل ځکه ډېر دی غصه ولو. په دریمه پیره حضرت موسی علیه السلام ځمکې ته حکم وکړ خذیهم، دوی ټول ونیسه. نو ځمکې ټول ډوب کړل. د دوی د غرقېدو څخه وروسته الله جل جلاله حضرت موسی علیه السلام ته وحی راولېږل ای موسی دا ستا څومره سخت زړه دی چې قارون او د ده ملګرو درته څومره زارۍ وکړې خو تا پرې هیڅ رحم ونه کړ، یعنې معاف دې نه کړل. زما دې په خپل عزت قسم وي که چېرته دوی صرف یوه پیره ما ته اواز کړی وای او زما څخه یې مدد او کومک غوښتی وای نو دوی به زه توبه قبلونکی موندلی وای، یعنې ما به معاف کړي وای. تاسو واورېدل الله جل جلاله دې دومره لوی رحم او کرم ته وګورئ تاسو چې هغه قارون چې هر وخت به یې حضرت موسی علیه السلام ته ضرر رسول، د زکات څخه انکار وکړ. حضرت موسی علیه السلام باندې د تهمت لګولو جرأت هم کړی و. خو الله پاک حضرت موسی علیه السلام ته فرمایي که دې قارون او د ده ملګرو ستا پر ځای زما څخه معافي غوښتې وای او ما ته یې زارۍ کړې وای نو ما به معاف کړی وای. نو اوس تاسو ووایئ چې یو کس مسلمان وي او د پیغمبر علیه السلام امتی وي او د ده څخه څه نافرماني وسي او دی په اخلاص باندې والله پاک ته توبه وباسي نو آیا الله جل جلاله به د ده توبه نه قبلوي؟ بلکې قبلوي به یې. الله جل جلاله فرمایي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
الله پاک هغه ذات دی چې د خپلو بندګانو توبه قبلوي او ګناهونه یې ورته معاف کوي. او بل ځای کې الله پاک فرمایي زه ډېر بخښونکی یم هغه چا لره چې هغه توبه وباسي.